شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله منگا په هغه میاشت کې موجود یو چې د هغې تذکره الله رب العالمین قرآن کریم کې کړې یو عظیمه میاشت ده او د اسلام په 5 ارکانو کې یو عظیم رکن چې هغې ته روژه وایي په هغې کې موږ مشغول یو. الله رب العالمین دې زموږ نه د عبادات قبول کړي. صرف افسوس په دې خبره دی چې دا روژه موږ نه څه غواړي په هغې کې موږ نه ښکارو او په دې رمضان کې چې کوم کارونه په کار دي هغه موږ نه کوو او نه د هغې دپاره موږ تر اوسه پورې ځان تیار کړو او ځان هم پکې بیدار هم نه کړو. رمضان المبارک دا د استباق میاشت ده. په هره نیکۍ کې د یو بل نه مخکې کېدل چې زه کوشش وکړم چې زه ستا نه مخکې شم، ته کوشش وکړې چې زما نه مخکې شي. که دا جذبه په چا کې وه د روژه صحیح ده، بس د روژه ونیول او فایده به ورکړي. او که داسې نه وه الله مکه څنګه چې دی مخکې و هغه شان په رمضان کې هم دی، بلکې د هغې نه زیات ناراسته شو په عباداتو کې. نو دا دې په ځان ویریږي چې د عمل دله څه فایده ورنه کړه. ډېر کرته یو روژهدار ته وایي سیوا د لوږې او تندې نه هېڅ هم میلاو نه شي. عملنامه کې صرف دومره ولیکلی شي چې دا وږی او په دې ورځ او تږی او بس اجر ختم نه وي. بلکل اعوذ بالله. او ډېر کرته د شپې یو انسان به مانځه ته ودرېږي او په عملنامه کې صرف دا ولیکلی شي چې دا بې خوبه شو، بس خوب یې ونه کړو، خوب یې صرف کم شو، بس اجر نه وي ځکه چې ده کې هغه اخلاص هغه جذبه نه وي چې کوم اخلاص او جذبې سره د عمل پکار و. زما محترم ورونو، موږ تاسو له دا سوچ پکار دی چې دومره ښکلې موقع الله رب العالمین راوستې ده چې هره شپه الله تعالی په دې کې آواز کوي یا باغی الخیر اقبل. الله رب العالمین ملائک مقرر کړي هغه آواز کوي یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. اے طلبگار د خیر د نیکو شوقي انسان را مخکې شه. کوم انسان چې ځان په نیکۍ کې استعمالول غواړي هغه ته آواز کېږي چې را مخکې شه، نور هم تکړه شه، په نیکو کې مخکې لاړ شه. څنګه چې سړی په کاروبار کې ترقي غواړي نو متقي انسان، پرهیزګار انسان، الله سره مینه کوونکی هغه په دې خپل دین کې ترقي غواړي چې دې کې هم زه مخکې شم، زما هر عبادت هغه زیات شي. مخکې تلاوت مې کم و چې اوس ډېر شي. مخکې به زما په مونځ کې سستی وه، اوس به هغه سستی نه وي، شوق به وي. مخکې به مې مونځ زر زر کوم، اوس به په قلاره کوم. مخکې به د جمعې مانځه نه لیټ تلم، اوس به زه د خطیب نه مخکې نیمه ګنټه مخکې به په مسجد کې ناست یم. دې وجه نه سړی په دې خفه شي د خپل مساجدو حال چې سړی وګوري دلته او د عربو د حالات سړی وګوري. زموږ خلک د عربو بس څومره کنځلې کوي، رد بدې او دا غریبانان څه خبر نه دي. وایي چې غوښه وسوځي که نه بیا هم د پیتۍ نه ښایي چې عرب ډېر هم بدې شي، بد سړی شي. نو زموږ د دې مولیانو نه مخه دي، عوام خو لا په ځای پرېږدي. هغې کې توحید دی. د جمعې په ورځ به ته ګورې 10 بجې به هغوی سټارټ شي، 11 بجې ټول مسجد به ډکي چې ته ورنوځې تا ته به ځای نه میلاوېږي په حال کې. خطیب بلا نه راغلی، خطیب به په قلاره راځي. چې خطیب راځي دوی یو سپاره تلاوت کړی، د مالداره خلک، د غټو غاړو والا ښځې به هم ځان سره راولي او ماشومان به هم راولي مانځله، ځکه هلته زنانه جدا ځي، په خپله به هم راغلي او دا ټول صفونه به یې ډک کړي. په صف کې تا ته ځای نه میلاوېږي چې کښېنې. اکثر در نه حال ډکي بار به کښېنې، چېرته بل ځای کې به راته ځای میلاوېږي، برنډه وغیره کې. نو د نیکو سره شوق پکار دی، رغبت پکار دی. سورة کهف به ووایي، سورة کهف نه بعد به بیا شروع شي، خپل تلاوت به کوي، لګیا به ته ورته حیران، دعاګانې به غواړي، وختي به راغلي. زموږ خلک په هر نیکۍ کې مړوي، نور خلک لا نه دي راغلي، موږ نورو ته ګورو. زمونږ غټه ناکامي څه ده؟ غټه تباهي به ورته ووایم، یا بدقسمتي یا زموږ سپېرهتوب او نحو سره. په دین کې مونږ د ځان نه ښکته خلکو ته ګورو او په دنیا کې د ځان نه اوچتو خلکو ته ګورو.
دا هغه کار دی چې د نبی علیہ السلام د فارمولې خلاف کار دی، د نبی علیہ السلام د فارمولې خلاف کار دی. نبی علیہ السلام چې موږ تاسو ته کومه فارموله ښودلې وه او کومه نصیحت یې راته کړی هغه دا و اے بنده که ته غواړې چې ته د الله شکر ګزاره جوړ شي او د الله نعمتونه درته سپک ښکاره نشي او قدر والی شي، دا کم نعمتونه چې شته درکړي د دې قدر وپېژنې، نو په دنیا کې د ځان نه ښکته خلکو ته وګوره او په دین کې د ځان نه اوچته خلکو ته وګوره، اوچتو خلکو ته. موږ الټه کار وکړو، موږ په دین کې ښکته ته وګورو چې مړه زه خو اوس هم له هغه د پلاني نه ښه یم او پلانې او نور خلک پلانې راغلي، نو زما څه کار دی چې زه وختي ځم. مثال موږ داسې کوو او په دنیا کې د ځان نه اوچتو خلکو ته وګورو چې وګوره هغه سړی هغه خو دومره ترقي وکړله، کاروبار پرون یو دوکان اوس دویم یې واخیست. نو ځکه الله ذلیله کړو. هغه دنیا مونږ 19 نه 20 نه کړله چې د دنیا پرستو طرف ته ګورو اوچتو خلکو ته په دنیا کې، نو هغې کې م الله فیل کړلو، ذلیل یې کړو. دوکې، دروغ، خیانتونه، دو نمبري، هر قسم سپک صفت په مونږ کې شته. خفه کېږئ مه، دنیا مونږ ذلیله کړو. او په دین کې خو ځکه صفر شو چې دین کې خو ځان نه ښکتو خلکو ته وګورو چې مړه پلانې مونځ نه کوي، نو زه خو لا بیا هم ښیم بېجمې خو یې کومه. او د الله نبي موږ ته داسې نه وایي. د الله نبي راته فرمایلي دین کې د ځان نه اوچتو خلکو ته وګوره چې هلکه دې خلکو دومره عبادات وکړه، د الله بندګۍ نه او دومره تقوا او دومره نیک اعمال، او زه دا کوم ځای کې پاتې یم ودرېږه چې زه ځان تکړه کړم. او په دنیا کې د ځان نه ښکته خلکو ته ګوره، ډېر حرص مه کوه، بلکې دا وګوره ستا نه ډېر غریبانان خلک، بې وسه خلک، محتاجه خلک، په فوټپاتو خوب کوونکي خلک، هغوی ته وګوره چې لکه زه خو لا ډېر ښه یم او زه خو الله پاک ماته ډېر نعمتونه راکړي دي، د الله ډېر نعمتونه دي په ما باندې. نو په دې کې به دوه فایدې تا ته وشي. دنیا کې به ته ناشکره نه یې، ځکه چې ته ځان نه ښکته خلکو ته وګورې ځان به ته ډېر ښه ښکاري، یا الله ستا ډېر حمدونه الحمدلله. او په دین کې به هم تکړه کېږي چې دین کې ځان نه بره خلکو ته وګوري چې هلکه خلکو دومره نیک اعمال وکړه او زه وروستو پاتې یم. دا ولې؟ راځه چې زه هم دې نیکو اعمالو کې تکړه شم، چې زما په مونځ کې مې حصه وي، په تلاوت کې مې حصه وي، په صدقاتو کې مې حصه وي، د شپې په تهجدو کې مې حصه وي، او دغه رنګه هر نیک عمل هغې کې زه ځان تکړه کړم. زما محترم ورونو، زموږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم عمل څه و؟ یو خو موږ روژه نیولې ده، روژه خو موږ هسې هم نیولې الحمدلله، الله دې موږ ټولونه قبوله کړي. دویم زما محترم ورونو، غټ عمل په دې میاشت کې د شپې قیام دی. تېره جمعه مې درته ویلي د شپې الله ته ودرېږه. دا پښتو کې دا مونږ چې ورته پښتانه تراویح وایو، کنه تراویح ټکی وروستو کېښوده شي. اوس مشکل په دې جګړه تراویح شته که نه؟ داسې ووایه دا مونځ شته که نه؟ داسې ووایه مونځ د شپې شته، نبي علیه السلام کړی دی. په رمضان کې به هم کولو او بغیر رمضان نه به هم کولو د الله نبي، او اوږد قیام به یې کوو. نو د شپې مونځ دې ته وایي صلاة اللیل، قیام اللیل، دا به مونږ کوو. د الله نبی صلی الله علیه وسلم د دې فضیلت څه ذکر کړی؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي هر هغه کس چې د رمضان په شپو کې الله ته ودرېده، قیام یې وکړو، ماسخوتن مونځ نه بعد دا ټوله شپه ستا قیام دی چې هر ټیم ودرېږي الله ته، د ایمان په بنیاد ودرېدو چې زه مؤمن یم، ما په الله ایمان راوړی ځکه عبادت کوم ورته ودرېږم. او بل واحتسابا په دې نیت په ودرېږي چې الله ما ته په دې ودرېدو اجر او ثواب راکړي، نو غفر له ما تقدم من ذنبه، د ده مخکني ګناهونه الله معاف کړي. څومره غټه خبره. درېیم عمل چې غټ عمل دی په دې میاشت الصدقه ده. زما محترم، ډېر زموږ په ګاونډ کې، زمونږ په ملګرو دوستانو کې، زمونږ په رشتہ دارانو کې یتیمانان شته که نشته؟ مسکینان شته که نشته؟ کونډې رنډې شته که نشته؟ او بې روزګاره خلک شته که نشته؟ او ته چې ماښام د دسترخوان ته کښېنې او دا مختلف قسمه انعامات ستا مخې ته پراته دي او طعامونه، لږ سوچ دا مو که چې زما خواته دا ګاونډي څه حال کې دی، زما هغه رشتہ داران یتیمانان په څه حال کې دي، زما د خاندان فلانی او فلانی کونډه به په څه حال کې، او دغه رنګه زما هغه فلانی دوست چې بې روزګاره دی هغه په څه حال کې. قسم په الله دا کمزوري خلک نه دي، د دې دعا چې چا واخسته دا به په ژوند کې کله هم خوار نشي. یاد ساتئ دا ځان سره ولیکئ، دا زما نبي فرمایلي، زه خپله خبره نه کوم.
دا زما جذبات نه دي. دا الله نبی فرمایي انما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، تاسو له چې رزق درکول کیږي او د الله مددونه حاصلول غواړئ دا په کمزورو خلکو اخلي. سمانه کمزوري سره مدد کوا، طالب الله خسته رزق درکړي او تاسو سره مددونه راځي. والله چې د یو کونډې دعا دی واخسته او دا لاس اوچت کړ چې یا الله ته وګوره موږ سره داسې ښېګړو، یو یتیم تا ته دعا وکړله، یو بیروزګاره درته دعا وکړله، یو مقروض قرضدار یو مجبور انسان درته دعا وکړله، د دې دعاګانې الله نه رد کوي. دې خبرو ته زموږ سوچ نه دی، دې خبرو ته زموږ فکر نه دی. او دومره را سره پرتې دي بې ځایه پیسې چې کله زه دینی ضرورت ټیم راغی نو بیا په زړه کې وسوسې راځي چې مړه دا خو به هلته په کار شي او دلته چې د رسم رواج ټیم راشي، د شوشه ټیم راشي، خفه نه شي یا د نمایش ټیم راشي، بیا به پیسې هم راوځي، بیا به دومره مستي شروع کوو موږ چې حیران به پاتې شي. زما محترم ورونو، موږ په دې میاشت کې د الله دپاره ډېر مالونه ولګو د خپل وس مطابق. قرآن کې الله د متقینو په صفت کې فرمایي ومما رزقناهم ينفقون، هغه مالونه چې موږ دوی له ورکړي الله فرمایي د هغې صحیح حصه زما په لاره کې خرج کوي دا مؤمنان. او الله رب العالمین دې ته قرض ویلی دی، اقرض الله قرضا حسنا، ای بندگانو ماله قرض راکوي ښایسته قرض، ته چې زما په دې بنده کومه خرچه کې دا ما سره قرض شو الله وایي. او الله له چې څوک قرض ورکړي الله پاک یې څنګه چل کوي؟ په څو چندو یې واپس کوي، یو په 200 او د هغې نه په زیاتو چندونو. او هغه نن د دنیا چې کوم مال دی دا ختمېدونکی دی، هغه الله چې د صدر کې به نه ختمېږي. هغې ته ویل کېږي الباقیات الصالحات، باقی پاتې کېدونکي نیک اعمال. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلکو کې ډېر سخاوت والا. زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم دا زړه دومره فراخه او سینه مبارکه دومره فراخه وه چې دې ته وګوره. د الله نبی فرمایي وایي که ما سره د احد د غر عمره سره زر راغه، د احد غر څومره لوی دی، د احد د غر عمره سونه ما سره راغه، په ما باندې به 3 ورځې لانې تېرې شوي او ما به ټوله سونه د الله په لاره کې ورکړې. دا زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم جذبه، انتهایی صدقې به کولې. او بیا د الله نبی صلی الله علیه وسلم چې وکان اجود ما یکون فی رمضان حين یلقاه جبریل علیه السلام، په رمضان کې به چې کله د جبریل علیه السلام هره شپه ملاقات د نبی صلی الله علیه وسلم سره کېدو، نبی علیه السلام به بیا سخاوت کې نورم تیز شو. داسې خو به هم سخاوت کوو، خو په رمضان کې به تیز شو د الله نبی، زیات به شو. وکان جبریل یلقاه فی کل لیله من رمضان، فی کل لیلة من رمضان، جبریل علیہ السلام د رمضان هره شپه د نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کو. د رمضان یو فضیلت دا ځان سره نوٹ کا، د زړه د پاسه ولیکا. ته به یو حدیث ماته پیدا نه کې، یو آیت به ماته پیدا نه کې چې په هغې کې ته ماته دا وښې د رمضان میاشتې نه غیر دا باقي 11 میاشتو کې زه تا ته چیلنج در کوم ماته داسې حدیث پیدا که یا ماته داسې آیت پیدا که چې په هغې کې دا خبره راغلي چې په دې میاشت کې جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته هره شپه راغلی دی، سیوا د رمضان د شپې. صرف د رمضان دا میاشت هغه میاشت او د دې دا شپې دونه قدرمندې دي چې په دې کې به هره شپه جبریل علیه السلام راتلو. تاسو به سوچ دا څه راتلو؟ ګپ شپ ته راتلو؟ څه خبرې اترې کولې خپل منځ کې؟ څه مشورې کولې؟ نه. څه دپاره راتلو؟ فیدارسه القرآن، د نبي علیه السلام سره به قرآن دور کولو، قرآن به ورسره اړولو جبریل علیه السلام. معلومه شوه رمضان شپې به په څه کې تېروو؟ په قرآن کې. دا د قرآن ورځې دي او دا د قرآن شپې دي. زما محترم کوم آیت چې ما ولوستو دې کې الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت رمضان هغه ده چې قرآن پکې نازل کړی شوی دی. د قرآن نزول په دې میاشت کې شروع شوی. زما او ستا خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته نبوت په دې میاشت کې ورکړی شوی دی. لیلة القدر شپه وه او د قرآن نزول شروع شو. نو دا ورځې او شپې د قرآن شپې ورځې دي. محدثینو په باره کې راځي ټول کال باغي حدیث پڑھاول، خو چې کله به څنګه رمضان راغو بیا به د حدیثو درس چوټي کوو، بس اوس به قرآن درس کوو، اوس به قرآن وایو، د الله کتاب د هغې سره به بیا تعلق. زما محترم نو دا هغه فضیلت والا میاشت ده چې په دې کې جبریل علیه السلام به هره شپه راتلو. څومره وحي به چې دغه پورې راغلي وه ټوله به نبي علیه السلام سره زوتوله او د قرآن دور به یې ورسره کوله. بیا فرمایي فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې جبرئیل ملاقات وکړو د دې اثر بداو د نیک انسان او د نیک ملګری اثر یې کنه او به چې جبرئیل سره ملاقات وکي واو نو د الله نبی مو لکه لا تیز سیلې نه لګي تیز سیلې د تیز سیلې نه هم د الله نبی ډېر تیز صدقې کولې د تیز سیلې نه به زیات صدقې کولې د الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو صدقې درې اعمال سلورم عمل زما محترم ورونو په کار د چې موږ په دې میاش کې د بیمارانو تپوس بیمار پرسی زموږ رشتہ دارو کې بیمار دی گاوند کې بیمار دی ځان خبروا ټیم وباسه ورشه او ورته راستا تپوس لراغلم دې ډېر لوی اجر دی دا بیمار چې راسي مجبورې او د مجبور انسان دعا چې د ډېر قبلېږي د الله نبی فرمایلی د بیمار پرسې په فضیلت کې څومره پوری چې انسان وي د بیمار پرسې کې مصروف په لار رواني بیا غسر کې ناشتي بیا غسر یو څو خبرې د تسلی وکړي دعا دې وکړه وې دا د سدل کسته چې د جنت په میوه کې سریږي او ګرځي دا د جنتیانو صفت دی د کمزورو خلکو د بیمارانو ته پوښتنه کول دا خولي صفت بل د مسلمان جنازې ته حاضرېږي چې ټیم در سره عذر نو فارغ وي په دې نیت باندې چې دا زموږ یو مسلمان رور یو مسلمان خور دنیا نه رخصت شو په دې نیت باندې الله ته ودرېږم چې زه یو ګناهګار بندم د دې په سفارش کې راغلی وي الله دا بنده وبخه سبب زمړ مال به نور رونه د قشان په دې جذبه راځي چې په ما بخه پکېږي او زما د بخنې سوال به الله رب العالمین ته کوي دا خبره چې ما وکړه ګوره دا سلور اعمال نبی علیہ السلام یو ځلې تپوس کو د صحابه وی پتا سو کنه روزه د چا د رمضان نو رمضان نه غیر خبره وی روزه د چا نیولې د نفلی روزه صحابه غلی شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه پاره نه کوي کې مخ سباق بالخير او د الله نبی چې تپوسو کینو بس صحابه خو خپل عمل نه ښکارا کوي چې نبی تپوسو کې بیا به ښکارا کوي دي کې بیا ریا نه ځکه چې نبی اوس اډر وکړ بس ابو بکر صدیق وی جی نن زما روزه وی ښا وی زما ته نه دا توقع چې ابو بکر تبه دینه کوي کې شریک وې دا راته وای نن صدقه چا ور کړی دا بیا ملګری غلی شو ابو بکر صدیق بیا جیبان الحمدلله او صدقه مم کړی دا اب صدقه ډیر زیاتې کوله غلامان بیا آزاد ول ډیر نه کوي مالونه به ډیر لګاو نن د مسلمان جنازه چا کړی دا بیا ورته وای جی وای نن ما د مسلمان جنازه م کړی نن د بیمار پرسی چا کړی وای جی ما د الله نبی فرمایل په یو ورځ کې چې چا دا سلور اعمال راجم کړی دا جنتی انسان الله رب العالمین د بخنه کوي نو روزه خو تیار هم نیولې ده د خپل وس مطابق یو صدقه ستا وس یو تروړی کیږي ستا وس یو کیلو غوړو کیږي ستا وس چې کوم دی د سچاول چاله خسته شي ستا وس یو سو کجوري چاله خسته شي ستا وس دی چې یو مطلب دا د صدال یا لوبیا دا بچاله واخلي په خبه کې کور کې دا ور کرولېګا او کله چې مختلف سيزونه راغونډ کې والله در لاجر درکړي بغیر د دې چې تاسو څوک خبر شي او چا کړولېږي الله رب العالمین بتا په دې کې راولي صدقه دې موکړه جنازه کې شریکېږي د بیمار پرسیم کوا دا د جنتیانو صفات دي زما محترم نو ما دا خبره کوله هر شپه د الله تر طرف نه ملک आवाज کوي په رمضان کې یا باغی الخير اقبل اے د خیر طلبګارا اے د نیکو شوقي انسان را مخ کې شه تکړه مطلب چې څومره پوری ته نیک وي د دین نور مخ کې گاونه واخله نور مخ کې لاړ شه څنګه چې ته خپل کاروبار کې ترقی کې مخ کې زی په دې دین کې مخ کې لاړ شه کله روزه کې د عبادتونو ډیر کا بندگی ډیر کا ذکر ډیر کا صدقې دي زیاتې کا هر د نیکي اعمال چې کوم دي دا زیات اقبل رمخامخ شرمخ کې وړاندې لاړ شه ويا باغي الشر اقصر او اے د شر طلبګارا اے د ګناهونو عادت انسان چې ستا ژوند په شرونو کې او په ګناهونو په فسادونو کې تیریږي بس ته اقصر نور بنشه رمضان در باندې راغلی اوس هم توبه نو بس کې دې شي د ژوند اخیری رمضان بل رمضان پوری تیر کال څومره مسلمانانو چې موږ سره په دې رمضان سکال نشته کې دې شي موږ روان رمضان لګي رمضان خو ډېر لري دی بیګا پوری پته نه لګي چې دا نور په موږ ډوبېږي په ژوند کې وکړو دا پته نه لګي نو موږ ته دا आवाज کیږي چې د شر طلبګارا اے انسانانو که تاسو کې کم شری کم ګناه درکې د کم نقصان اقصر نور ځان بند کړه دین توبه وباس الله رب العالمین او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من رمضان
الله رب العالمین هر شپه بندگان د اور د جهنم نه آزادوي. هر شپه فیصله کیږي د اور د جهنم نه فلانه لیستونو ته نمونه خيږي د اور نه آزادېدل. اور نه آزادېدل څنګه؟ مطلب مخکې تا داسې ګناهونه کړي چې د اور مستحق وي او توبه دی ویستل او د څه مستحق شوي؟ د اور نه د نوم کټ شو د اور والاو نه په کم چا کې د نوم داخل شو؟ جنت والا کې. الله مطلب دا دی چې ګناهونه دي کړي نافرمانی نه دي کړي چانس دی الله دې د اور نه بچ کړي رمضان راو الله ته توبه وباسه اور والاو نه بدی نوم اوزي او آزاد بشي د اور نه او جنت والاو کې بدی نوم راشي. الله دې دا موږ تاسو ته نصیب کړي. ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليله من رمضان او دا رمضان ارش په دا کار کیږي. د رمضان ارش په ګور خلکو کې یو خبره مشهوره ده یو کمزور روایت ده دا د دې پاره چې پوه شي تاسو ډیر مشهور دی فیسبوک کې خلک کوئی مولیان یې وای خو سندن کمزور دی سوي وای اولنی 10 لسوره رحمت دویم 10 مغفرت بخنه دریم 10 د اور د جهنم نه ازادي. دا خبره مورد لیکل دا روایت کمزور دی صحیح نه دی. صحیح خبره دا ده د روزي هر ورځ او شپه رحمت هم دی مغفرت هم دی او د جهنم نه ازادي ده ټول روزه. دا تقسیم پکې مکوا چې پهله رحمت او مینس کې مغفرت او اخر کې جهنم نه ازادي. هغه سندن کمزور روایت. صحیح حدیث هغه دا دی چې هر شپه الله رب العالمین د جهنم نه بندگان آزادي. هر شپه رحمتونه برکتونه د مغفرت فیصله دا راځي په ټول رمضان کې تر اخره پورې. الحمدلله زما محترم ورونو ډیر ښکلی چانس خسته موقع ده. د دې موقع نه موږ تاسو فائدہ واخلو. زما محترم ورونو دغه رنګه لوی صفت د مؤمنانو هغه اطعام الطعام دی. دا موږ ته وړه خبره ښکاري چا باندې طعام خورول. قرآن کې الله د مؤمنانو په صفت کې فرمایي د ابرار او نیکانو بندگانو په صفت کې ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. دا خسته بندگان زما په خلکو طعامونه خوري د الله په مینه کې د الله محبت به حاصلې. په چا باندې طعامونه خوري؟ مسکینا ويتيما واسيرا. مسکین باندې محتاج بنده، یتیم باندې چې پلاری نشته د ګټه وټه سو او اسیر باندې چې قیدی دی په قید کې دی. ګوره مونږ خدای ته آزاد ګرځو شکر نو بس دي ته ګوره زموږ سره فکر نه چې د جیل کې ډیره دنیا پراته ده کنه ډیر مسلمانان دي په جیلونو کې پراته او الحمدلله د څه تکړه مسلمانان همشته. الله دې نورم تکړه کی چې ګوره دي جیل والو له خوراکونه وړي تم مسلمانان زونه دي کنه زمونږ ټیک ته یو جرم به کړی یا به چا غلط کیس درج کړی یا به واقعي ګناه به کړی یو خطابت شوی جیل لته دی خو محتاج دي دغه رنګ دی جیل کې غیر دی کور کې څوک نشته د ګټه وټه د سره تعاون پکار د تپوسو کا د سره یو خېګړه وکا. قران کې الله د دې بندگانو صفت کړی دی چې داسې مجبور لاچار انسان او داسې محتاج خلق دا غي سره دوی د خیر خېګړې د پاره منډه ترړه وهي او دغه رنګه د تفطیر الصائم یو سړی چې را لګيږي او هغه روجمات تیاری خلق باندې روجمات کوي. تاسو ګورئ دا ډیر کسان کتلی الله دې بار بار ټول بوزي سوق نه تلی دا دې الله بوزي حرام ته عمره تلار شي تاسو چرته په رمضان کې لو دسترخوانونه بغوړی د عرب او د سړی په پتم لګی د دسترخوان د چا د ښکاری نه اکثر مغه خپل خادمان غیله سامان ورکړي بس هغه وګوړي د ډیر لوی اجر دی د چا د روجماتي پروګرام کول او وختي مې درته ویل چې دا سيزونه واخلا او چا کروي سبب په دې خپل روجمات تیاری په دې اجر کې به ته شامل شې ان شاء الله تعالی. تدا غواړي زدا غواړم چې ګوره مونږ خو یو روجونی ولا واړو چې دا نن روجه چې د دینه دو جوړی کو دینه درې روجي جوړی کو دینه سلور نو بس یو کس زیاته وا یو روجمات پچاو کا ستانن دو روجي په عمل نامه کې لیکل شي داغه د روجي اجر ملاو شو هغه خپل پوره ملاو شو. الله رب العالمین غنی ذات داغه اجر کم نشو خپل د روجي اجر ملاو شو. خو تا چې په روجمات یو کړ په مسلمان داغه عمر اجر ستا په عمل نامه کې لیکل شو نن ستا دو روجي لیکل شي او که دوه کسان له روجمات ورکړو درې روجي دي کدرې کسان له روجمات ورکړو یو د خپل شو درې هغه سلور روجي دي شو د شو پسې ځه چې څومره کسانو سره ته دا خېګړه کولای شي او دا روجماتي دا
تو ورکولې شي الله رب العالمین تعالی په دې باندې اجر درکړي. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. چاچی د روزه ماتي پروګرام کو د روزدار د پاره او هغه ته د روزي د ماتولو د پاره ست طعام ورګي دا واخله په دې روزه ماته کا کجوره دا نور خوراک سکاګ دي دا ور برابر د الله نبی فرمایي دغه انسان د دې روزه دا چاله چې روزه ماته ویوړو داغه د روزي اجر الله د عمل نامه کې ولیکي او داغه اجر هم د روزي کم نشي هغه ته الله رب العالمین پورا اجر ورکی. بل زما محترم ورونو د سلف حالات کوم وګورو د صحابه کرام رضی الله عنهم زموږ د امت چې کوم مشرانو هغه به دا کار کوو چې هغه به وي د خپل روجماتي سړو مسجدونو ته وړل. مونږ خو صرف خزي بچو سره کینو بس خپل اتاوي کو دسترخوان هغه له بوې دې مزه نه ورکوله چې دې سره موږ روزانه طعام خورو دې خزي سره ناست او بچو سره ناست نو ای به د خپل خوراک راواخسته مسجد ته براغ او دا عادت لږ دا موږ ختم شوی په خوا غره دا عادت ډیر زیات استاد خیال لیکنه د کلو کې بو او د بازي علاقو کې بدلی دي کېده ملګری بو چا بچ کور کې سپخ کړو راو به مسجد ته راوړ ټول په شریک باندې کوم دي روزه ماته نه کې بداو کوم مسافر وراغله او کوم غریب بو د محلي یو یتیم بو اب پکې کېناست هغه محتاج خلکو ته په مقام علاوه شو د ناس اوس ارسله چې بس ما ځان لسه پکړی دا بس صرف ځان لخوا د ابو السوار العدوي رحمه الله مبارك رازي فرمائي وكان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد د بنو عدي سړي مالي دي د جمعات کې به منس کول منصرا وما افطر احد منهم على طعام قط وحده اجا بزان له جماعت نه کو بس صرف ځان خپل طعام تکيني إن وجد من يأكل معه أكل وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه ويدي بزان سره خپل طعام را واخسته مسجد ته بروتل او چې کوم مسافر بو هغه مراوني ولو کې بینو د محلي کوم غریب بو هغه ته دروازه ولر راځه نن ما سره جماعت او کوم مسجد ته راوسته نو خلق به د ځان سره طعام تکینول دی بو خپل ځان لچ دی جماعت نه دا عادت دې د زموږ د امت د مشرانو عادت چې روزه ماته به ځان لنه ځان سره مرګري کېنول گاونډیان مسافر یتیمانان محتاج خلق دا به د ځان سره پر روزه ماته باندې کېنول دغه رنګ د عبد الله ابن عمر مبارک رضی الله تعالی عنهما د عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی ډیر لوی صحابي دی ډیر بهترین عالم مو د مبارک راضي وې د بزان له روزه ماته نه کو د ترتیب بداو چې په کور کې بکله د جماعت کو خامخا د اهتمام کول چې سیتیمانان او مساکین به راغوخته او ځان سره به طعام تکینول او د کور کې د کور والو ډیوټي لګولې لکه کور کې چې کومه لکانو ډیوټي لګولې چې تاسو روزانه مال رو جماعت لکسان راولي چې ما سره طعام خوري کچرته وای په کوم ورځ باندې دې کې چا ناراستي وکړه د کور کسانو باندې ناراستي وکړه او دله به رو جماعت له شکر نه وستون دی به خفش چې زیب نه خورم لري کې دا طعام مزه به نه ورکول تاسو ته ما ویل دي چې مال د شکر ولای چې ما سره کینی په دې طعام باندې ما سره رو جماعت کې په افطار کې شریکي دا د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم طریقه و زما محترم ورونو بل یو لوی عمل په رمضان المبارک اغا چې چاته الله رب العالمین وسور کړی په دې کې عمره کول په رمضان المبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم حج تلاړو صحابه ور سره دي په دې کې یو زنانه ده ام العلاء الانصاریه رضی الله تعالی عنها دا په دې حج کې شریک نشو خاوند دی لاړ واپس چې کله د حج نه دوی راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې زنانه نه تاسو کړو چې مالک یا فلانه اے فلانه تعالی رس شویو څه چلو چې ته د خپل خاوند سره حج ته نه ویتلی تا حج ولې ونه کړلو ځکه دا حج خو د اسلام پنځم رکن دی اخو بیا خبره ده چې موږ ځان له دوکي ورکو کوم ځای کې پلاټ خرڅيږي بیا پیسې شته نه ولاړ خالک پسوي په ما را خرڅ کا زبر سره کور خرڅيږي بیا ورته نه ولاړ که دکان خرڅيږي نه ولاړ الکه حج یاره لا پته لګي کاروبار د سیګړ ور دي خرچه نشته پیسې ګړي وړي شي حج له پیسې ګړي وړي شي پلاټ لنه ګړي وړي کیږي
خپنه شي زمکه لا کور لا بل سیز لا نه ګډي وړي کی خو چې د حج راشي حج په فرض د الله بنده چې کله تاسو سره دومره پیسې شته چې ستاسو د کور خرچه خسته چلیږي ته حج لاړ شي خرچه وک واپس راشي او ستاسو د کور په خرچه فرق نه پریوزي د الله بنده د مرګ پته نه لګي پنځمه فریضه د فورا د الله کور ته ځان ورسوه حرم ته ځان رسوه په مخ د زمکه د دینه بهترین زمکه نشته دی الله په قسم خوړلې دی وهذا البلد الامين زما دی الله قسمی د دې امن والا خار په دې امن والا خار دی زما قسمی په دې زمکه دی زما قسم الله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين الله په دې خار چې د امن خار دی په دې زما قسم وګورئ دومره مبارک ازمکه ده تاغي ته ځان نارستی کې لګي بس ما محترم ورون چاته الله وسور کړی عمره وکي په رمضان دې زنانه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه ته خود حج نه پاتې شي خو زه ته یو خپل حدیث به وایم یو فضیلت والا عمل درته خیمه د سکارو کا چې تبا په رمضان کې عمره ته لاړ شي او بیا الله نبی فرمایل فإن عمرة في رمضان تعدل حجة او په بل روایت کې راځي حجة معي سبحان الله الله نبی فرمایل چې په رمضان کې عمره وکړه په ثواب او په اجر کې دا د حج سره برابر ده د حج عمره ثواب کېږي او بل روایت کې ور سره راځي د الله نبی فرمایي هغه حج چې ما سره وکي واه 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 په رمضان کې روزي دومره اجر ده لکه ته چې د نبی عليه السلام سره لاړ شي او حج دی وسره وکړه د الله د نبی سره خو په دې حدیث مطلب دا نه دی چې استاق فرض حج ادا شو نه دي ته فضیلت وای فضیلت معنی دا اجر دومره ډیر ولي کله شو نور پتا خپل فرضي حج پاتې دی دا مطلب ته وانه خلی دا فضیلت باندې بعضی مرګري نه پويږي خطاش د دې مثال د څه لکه ته یو سړی وي الکه دې سپینګيري دا عزت کوله کده پلار پشا خلک دې وایي کنه دته د پلار په نظر وګوره ځکه مشر دې پلار په عمر کې دی نو دې مطلب خدا نه دی چې خپل پلار پرېږده او بدنه پلار جوړ کا دا مطلب نه دی کنه مطلب دا دی خپل پلار احترام در باندې خپل فرض دی خود له مغه شان عزت ورکا کنه نو د الله نبی فرمای دی رمضان کې چې دی عمره وکړه د حج عمره اجر دی خو ګره خپل حج در باندې پاتې دی فرض چې کله دی وسو شو او حج در باندې فرض شو زیبا خپل حج بکې بس ما محترم ورونو دی کې هر عمل الله رب العالمین ته ډیر محبوب دی په دې رمضان المبارک په دې میاشت دغه رنګ بل یو عمل هغه د التحري ليله القدر چې ليله القدر تلاش موږ په اخري هغه 10 ځکه د الله نبی مونږ ته په دې امر کړی تحروا ليله القدر تاسو تلاش کوئ د ليله القدر عبادتونه وکئ دې لپاره مسلمانان اعتکاف په دې نیت کوي چې په مسجد کې به تیار ناستي نو په ليله القدر مندل ورته آسان شي ځکه تیار مسجد کې ځان بند کړی که بهر بیا د کور شل کاری الته چې د مزیداری شپیر لګي تیریږي مونږ دلته په بازار کې ګرځو سپلو پس څوک په یو شي پسې ګرځي څوک په بل شي ټول شپه ځان لزایق الکه دا خدای بهترین شپې دي د اخیری د رمضان المبارک دا رنګ بل یو بهترین عمل زما محترم ورونو په دې کې هغه الاکثار من الذکر والدعاء والاستغفار ذکر بډیر کو په دې میاشت کې ان شاء الله الله دې ټول له توفیق راکړي چې فزول خبرونه څومره جب بند وساتو دا بډیر غوړي ځکه تیر جمعه درته غالبا ما حدیث ویلو دا الله نبی فرمایي چې کوم انسان چې دروغ پرې نه خو د رمضان کې او هغه بیا هم لګي د مغه دروغ وي او غیبتونه او بهتانونه او بل جب غلط استعمالي دا الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دای پرې نه خو د الله رب العالمین تر دې سجت نشته فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه الله رب العالمین ته دې ضرورت نشته چې د خوراک ونه کړلو اسکا کې ونه کړلو یعنی صرف خوراک اسکا نزان بندول د روزه نه ده بلکې دې سره د جبې حفاظت د سترګو حفاظت د غوګونو حفاظت د موبایل راړول چې سمخله درځي دا ګوره په دې روزه پاس کې دا مکو کنټرول وکړه کنټرول چې روزه کې د ګناونو ور داخل کړل د الله باندې لکه په پاک سیس کې چسخا د نالې سور واچي په پاک شربت کې نو خراب دي کنه په پاک عبادت کې روانه ته چې روزه مکمل عبادت کې مصروفي او په دې کې لګي ته ګناونو ته اړم شوی دا خو ته عبادت خراب کړ الله باندې دې ډېر احتیاط سر نه والا په پوره بدن ټول چې دی دا روزه دې زموږ محترم ځکه روزه صيام صوم کې معنی د سره د بندش ځان کنټرول ځان بندول د ګناهونو نه او د الله رب العالمین دنا فرمانونه نو د دې په ځای باندې چې فضول خبرې ذکر ډېر کول
بل زما محترم ورونو استغفار ډیر غوښتل د الله نه بخنه استغفر الله واتوب الیه دا بار بار ډیر وایي څومره چې ویل شي مکمل اویدل استغفار کوا او بل زما محترم ورونو دعاګان ډیر غواړه دعاګان چې مکمل اویدل دعا کوا د افطاری په ټیم کې دعا قبليږي اسیم د روزه په خپل چې انساني د ورځې هر ټیم چې دعا کوله دعا قبليږي د روزدار دعا الله رب العالمین نرد کوي په حدیث کې چې کوم کسان ذکر دي چې هغه دعا نرد کیږي قبليږي باقي کې یو کس د الله نبی فرمایلی الصائم دی روزدار انسان روزدار انسان الله رب العالمین ته دومره محبوب دی چې د الله نبی فرمایي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك د روزدار د خلی د بدبوئی الله رب العالمین ته د مشکو نم زیاته محبوبه ده د دې مطلب دا نه دی چې ګور د قصد بخلو بدبوئی کې نه مسواک به استعماله خو بیا بدبوئی ولې نه ختمي ځکه معده خالی ده معده چې کله خالی ډیر خوراکونه کینو دی او بڑاس خو دی راځي دی خلیله نو دا بڑاس د الله لپاره دا معده وګی کړي کنه نه الله رب العالمین ته دا د مشکو د خوشبوئی رم ډیر محبوب دی دومره خوشاليږي الله رب العالمین دومره د دې روزدار الله رب العالمین قدر کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی فرمایي كل عمل ابن آدم له الا الصيام فانا اجزي به فانه لي وانا اجزي به ويا الله رب العالمین فرمایي دې حدیث قدسی وي چې ټول عملونه د بنی آدم د ځان لپاره دي هر عمل چې خپل ګټه ده خدا روزه الله فرمایي دا زما د لپاره ځکه ته ظاهر کې څه فائدہ نشته دا هوګي او ته کې غریب بلډ پريشر پریوته دي کمزور دي تکلیف کې دي دته خو څه فائدہ وي نشته خو زما د لپاره د خوراک سکاک پرې خېده کړ نه الله رب العالمین فرمایي فانا اجزي وانا اجزي به زبر لدی بدل ورکو څومره ورکې پته نه لګي ډیر زیاته بدل الله دې مونږ ته نصیب او د روزدارو لپاره الله رب العالمین مستقل په جنت کې چې کومه اته دروازې دي د جنت څو دروازې بعضی خلک خبره مشهوره ده الله دې اته وانه جنت درکې جنتونه اته نه دي دروازې اته دي زما محترم د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جنت اته دروازې دي هر یو نیک عمل لپاره الله خپل دروازه لګولې ده مجاهد په باب الجihad نه نوځي د جهاد ولا خپل دروازه صدقه ولا باب الصدقه باندې نه نوځي او دا غره بل عمل ولا په بل دروازه باندې نه نوځي د دې مطلب دا نه دی چې دا یو عمل کړي نه نور عمل کړي خدای ډیر کو کم معنی کې چې پتا ډیر غالب او په دروازه باندې نوځي بیا د الله نبی فرمایي وې د روزدارو د لپاره باب الریان دی ریان معنا د مړخ دا تا الله پر ځان وګه ته کړه دنیا کې ودی روزي نه ولي الته دی الله موړ کې نعمتونه بدر باندې خوري الله دې مونږ ته نصیب روزدار چې کوم دی داغي لپاره باب الریان دا يدخل منه الصائمون صرف روزدار بر داخليږي بده باندې او اعلان بوشي اين الصائمون روزداران چرته دي چې روزي نیولې او داغي پورا آداب او خیال ساتل او عبادت کړي د الله بندګۍ نه کړي چرته دي روزداران راځي د دوی بخپل لکه ستا چې فلایټ په ایرپورټ کې ډېر خلک ناس غجازونه مختلفي نو ستا د فلایټ اعلان شي فلاني ملک ته چې کوم کسان زی او فلانه فلایټ دي هغه کسان دي را پاسي نو صرف مغوی را پاسي بل څوک نه را پاسي بل چاته بورډینګ پاس نه ملایوي صرف مغوی ته ملایوي نو دا کسان برا پاسي روجو والا وای چې کله دوی ور داخل شي په دې دروازه دا دروازه بند کړل شي او غلق هذا الباب دا دروازه بند کړل شي روزدارو نه غیر په دې دروازه یې څوک نه نوځي دا حدیث چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړو ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایل اے دا الله خوږ نبی دا خو صحیح خبره ده چې هر انسان کوم نیک عمل وکي هغه ته به د هغې اجر ملاویږي او هغه به په خپله دروازه داخلیږي خو دا راته وایه د الله خوږ نبي آیا داسې خوش قسمته انسان هم شته چې هغه به د قیامت په ورځ د جنت په دې اته واړو دروازو ور داخل شي هر دروازه کې بلکې مطلب هغه به دومره نیکۍ کړي چې هر دروازه باندې دې نه نوځي دته اجازت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل الله اکبر ډیر ناشنا فضیلت دی دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د الله نبی ورته فرمایل بالکل داسې خوش قسمت خلک مشته چې د جنت اته وانه دروازې ورته आवाज کوي په اته وانه دروازو به د نوم یادېږي فلانه راځه په دې دروازه پاره دروازه به د نوم یادېږي او د الله نبی ورته څه فرمایي ابوبکر یو پکې تی الله واه واه پر یو ټول امت کې صرف نبی علیہ السلام د یو سړی نو وخت چې ابوبکر یو ته په هغه کسانو کې
چستانو په جنت په هر دروازه باندې ملائکه یادو چغه به چې ابوبکر راځه دی خو صدیق دې خو راشي ابوبکر صدیق دې خو راشي تاسو خسته خلک هم سلام محترم داسې خوش قسمت به چې په دوه دروازو کې نوم اخستېږي داسې خوش قسمت به چې په درې دروازو به نوم واخستې په سلور وګوره اته دروازو باندې د چا نوم واخستې تاسو څومره لوی فضیلت دی دا بل څه وجه نه ده ابوبکر صدیق زموږ په شان انسان زما محترم ورونه خو دومره د خپل ژوند د الله په طاعت کې را باندې کړ نور هغه تجارت کو د کپړې خپل تجارت هم کړی دی پیسې هم ګټلې دي ودونه کړي یو نه ډیر نکاحونه کړي دي بچي د سينو چې نه چرته خاورې خوړلې یا ګینه چرته آسماني مخلوق او خوراک سکا کې نه کو نه زموږ په شان خواهشات ضرورتونه هغه سره لګېدل خو موږ د خپل ضرورتونو خواهشات په ځان د پاسه کړی دي او هغه لاندې کړو بس صرف فرق دومره هغه په الله دین د الله بندګی نه خرابوله په خپل کاروبار او تجارت باندې بس دومره سره چې همت وکي لګ نیت وکي قصد وکي اراده وکي الله رب العالمین توفیق ورکړي الله رب العالمین دې ممتاز ولا د نیکو اعمال توفیق راکړي الله رب العالمین دې په دې رمضان المبارک کې د هغه اعمال توفیق مونږ لراکړي چې کوم اعمال باندې الله رب العالمین رضا کیږي او خوشاليږي په کوم اعمال باندې بندگان د جنت مستحق ګرځي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دا یو ملګری تاسو کې یو کس د زړه د شوګر یا د ټي بي یا د تور زیړی هغه بیمار دی تور زیړی او دوايان خوري نو دا کس روزه نیولې شي کنه ما محترم ورون دا ټول غټ بیماری خو په شرط د دې چې کله ته پکې روزه نشي نیولې مثلا د زړه بیمارانو کې فرق باز د زړه بیمارانو خو روزه چنيسي نارمالي تکلیف نه ورکړي خو چې کله تاسو یو مسلمان ډاکټر ویل چې ستاسو زړه دومره خطرناک دی مطلب تکلیف دي دومره سیوا دی کته روزه ونیسي نو ته خرابېږي نبی الله مونږ ته فرمایي ولا تقتلوا انفسکم ځان بنوجن قران کې الله مونږ او د الله نبی فرمایلی دي چې بیمار د پاره چې داسې بیماری چې په روزه باندې دغه بیماری زیاتیږي هلاکت طرف ته ځي په د باندې روزه نیول نشته او قران کې الله رب العالمین فرمایي چې تاسو په سفر کې او یا بیمارای نه وین کنتم مرضى او على سفر فعده من ايام اخر تاسو بیماران یا په سفر کې او روزه نیول درته ګران دي نو وسی اوخره رسوي بیا په نور ورځو کې راو ګرځاو چې کله خشوي صحت دی برابر نو کده سي شوګر والای کدا سي دا ټي بي والا د ذکر کړی یا تور زیړی والا ک بیماری په داسې اندازه کې وا چې ډاکټر ورته وایي چې تعالی روزه نیول ټیک نه دي کته روزه نیسی ستا بیماری سیوا کیږي او نور خطرناک حد طرف ته ځي نبی به روزه نه نیسی بلکې چې کله خشو بیا به ونیسي او کني بیا دایمي بیماری باندې سړی ورو کیږي بیا به فدیه ورکړي فدیه به بیا ورکړي د ملګری وای چې یاره زما والده هسپتال کې د دعا ورلو غواړي چې الله شفا ورکړي الله رب العالمین دې ټول ته شفای کامله ورکړي څومره بیماران چې دي که هسپتالونو کې دي او که کورونو کې د مسجد مخې ته سامانونه خرڅول څنګه دي د جمعات مخې ته خرڅول جایز دي کې حدیث راغلی دی نبی علیہ السلام منځ کړو صحابه یو کس راغلی او د مسجد مخې ته دغه راوړی لکه دا ما چې کوم چوغا چول سي خلې راوړی نو یو پکې ډیره خولي وا او د ریخمونه جوړه عمر رضی الله عنه ته مسله نه معلومه چې ریخم کې سړوله حرام دي د بخاری حدیث نو عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته ویو ورجوي دا جوړی راغله ډیره مزیدار دا خولي پکې دي دا چوغي دا تاسو ځان لواخلی او د اختر پورز او د جمعې پورز به اچوي او چې کوم میلمانه در راځي نو ډیر خون بکې تاسو سره ځکه دا سنت طریقه ده چې خطیب خطبه کوي د اختر یا د جمعې هغه خپل هيئت مزیدار جوړي سنت طریقه ده نو نبی علیہ السلام ورته فرمایله عمر ته پته نشته چې دا خوري خم دي دا په سړو حرام دي ځکه یو چوغي استعمالوم زه ساده چوغي استعمالوم ریخم والا نه استعمالوم نو ګوره دا سړی
منی نکړو چې لکه ته جمعه مخې ته ولې سودا خرڅه مسجد مخې ته سودا خرڅول جایز مسجد کې دن نه به نه خرڅه مسجد کې دن نه الله نبی فرمایي کچا سودا خرڅوله لین دین کو نو ته ورته دا خیری وکي چې الله دې بکې در لګټه وانه چي الله دې لګټه ګټه وانه چي ځکه دا جمعه خو د دکانداري زی نه دی کنه ها په مسجد کې به معاملات او خبري جایز دي معاملات سمانه ستا چا سره د قرض لین دین خبره ده نبی علیہ السلام له جمعه کې مناسو او دو کسان برابر جیز مو د معاملات سیز می په خرڅ کړي زمکه می په خرڅ کړي پلانې قرض می دی دا خبري جایز دي یا دي په چا قرض دی غني غواړي په جمعه کې چې لکه زما قرض راکې کنه راکې دم جایز ده لکه دو صحابه عبد الله بن ابي حضرت او كعب بن مالك قرض په عبد الله بن ابي حضرت رضی الله عنه باندې نو هغه ورته چې مال قرض راکا دوه اوازونه اوچت نبی علیہ السلام دنه حجره مبارک نه تشریف راوړو بهر سم مسله د وجه قرض می دی د الله نبی ورته فرمایل چې خیر دې سړی غریب دی دا چلوته الله نبی لاسینی نیم تیواله نیم ورته معاف کا صحابه خسته خلص د الله نبی کو چاړه ورو کو سر به قربانو نیم مال لا ستو او یې د الله نبی معاف می کوته نیم خدای نیم خو دراکی د الله نبی هغه صحابه ته چې پاسه کړه دا نیم پادا ک نیم در معاف کړو نو ګور دی ورته ویل چې لکه تاسو جمعات کې د پیسو خبرې کوئ او جمعات کې د قرض او لین دین خبرې کوئ لین دین معاملات د دې خبرې دا جایز دي خود سي باندې کې چې جګړه کې په جمعات کې او شور دی راخست شور ناروا دی وازونه چتول مخنه دي د رمضان شپو کې دا مسله تیر جمعه ما ویل کړه تر د سار چې نه داخل شوی خپل کور والا نه फायदा خسته شي یعنی خپل خاص هغه کوم حاجت دی هغه ته خسته شي جایز دی رمضان پر شپو کې دی بارے کې مستقله آیت دی سورته بقره کې الحمدلله او زنانه به اعتکاف چرته کوي زنانه به اعتکاف په مسجد کې زیو د زنانو جدا د پردې لارې جدا و پرده وا نو بس مسجد کې به کوي که مسجد نه وردا کورونه کې چې کوم زنانه زمو خويندې اعتکافونه کوي دا ور حدیث کې نه دی راغلی مونږ عزت نه کوو په مسله کې الحمدلله که پکې دلیل وي ما بدر تسویل وي چې شته دي ولی مونږ د نیکی او د خیر نه خلق منی مونږ نه منی کوو د خیر نه خو الله قران کې فرمایي وانتم عاکفون فی المساجد مساجد ته کې الله ویلي چې تاسو اعتکاف کوئ په مساجدو کې نو ګوره مسجد کې کزیو د الله د نبی بیان چې کوم وي زمونږ د امت مین دي هغه هم چې کله اعتکاف کوو مسجد کې به کوو دا یو سیټ ته وړخته به هغه تخیمی واله شو په خپل خیمو کې بدن نه ناشته نو که چرته داسې پروګرام وو د زنانو لپاره جدا خو ټیک ده کنه بس په کور کې د خپل عبادتونه کوي دعاګانې دي کوي او دا الله بندگی دي کوي تلاوت دي کوي الله رب العالمین قبلې صفونه برابر کوي مشران لمخ کې صفونو کې زیور